بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې صحتمند روغ او خوښ ژوند ولرئ. تاسو په مخ کې استاد حاضر ده. نن ورځې تدریس نوبات 11 ټولګي ته رسېدلی ده. ټوله ډیټا کونج کې لیکل شوې ده. زه به ووایم چې تاسو لیکئ. ټولګی 11 مضمون کیمیا، موضوع نن که ژوند و، فاز محلول کامپوننت او د محلول اجزاوې انشاءالله العظیم چې په دې 2-3 موضوعات وخت په کتو سره بحث کوو. وخت نه ضایع کوم، هر څه فاز ده. زه به اول داسې کې فاز درته ولیکم. فاز د بعضې خلک فیض هم تلفظ کوي. فاز چې شته لیکېږي د یوه سیستم هغه برخه چې یو ډول فزیکي او کیمیاوي خواص ولري فاز بلل کېږي. د یوه سیستم هغه برخه چې یو ډول فزیکي او کیمیاوي خواص ولري فاز بلل کېږي. فاز باید د مادې په یوه حالت کې شتون ولري. د بېلګې په توګه یا باید جامد حالت وي، یا باید مایع حالت وي، او یا هم باید غاز حالت وي. تعریف یې نه پوهېږو. څو دا مثال په پام کې نیسو. یو ګیلاس وخورم، ګیلاس مې راخوستو، دې ګیلاس ته زه اوبه ورچوم. دا ګیلاس مې ټول د اوبو نه ډک. موږ وایو چې دا یو فاز ده، د مادې یو حالت ده. یا فرض مثال ګیلاس وخورم، دې ګیلاس ته زه الکول ورچوم، خو بل شی نه دی وسره کړی. د مادې یو حالت ده، دې ته یو فاز ویل کېږي. فاز یا به مایع وي، یا به جامد وي، یا به ګاز وي، یا به پلازما حالت وي. ستونزه نشته چارج وي. خو یوې نقطې ته باید متوجه وئ چې د مادې په یوه حالت کې هم امکان لري چې څو فازونه شامل شي یا واوسي. دې خبرې دي ښه پوهېدلو په خاطر ګیلاس د یو رسم شوی شته، اوبه دي. دا اوبه که چېرته دې ګیلاس ته زه الکول هم ورچوم، فرض مثال د تحلیلي کیمیا کې ګیلاسونه لږ ډېر رسمېږي، تاسو به اندېښنه نه ورته کوئ. د دې په خاطر چې په فاز لږ سم منظم پوه شو. په دې ګیلاس کې اوبه موجودې دي، فرض مثال الکول هم موجود دی. اوس دواړه د مادې مایع حالت ده، دواړه د مادې یو حالت دی. خو دې موږ تاسې مخکې دوري وکړه چې یعنې داسې امکان لري چې د مادې په یوه حالت کې 2-3 یا 4 فازونه موجود شي. دا اوبه چې دا یو فاز ده، او په دې ګیلاس کې الکول دا بل فاز ده. بعضې خلک داسې فکر کوي چې یو ګیلاس ته اوبه ورچولې، فرض مثال الکول دی یا ایتر کوم بل شی دی ورچول، دا یو فاز ده، ځکه چې د مادې یو حالت دی. دا فکر سم نه دی، ځکه په فاز کې موږ وایو چې د یوه سیستم هغه برخه ده چې یو ډول فزیکي او کیمیاوي خواص ولري. اوس د اوبو خواص فزیکي او کیمیاوي خواص د الکولو د فزیکي او کیمیاوي خواصو نه فرق لري. دا فرض مثال دی. دا مونته مثال اوبه ور نه وخوري، الکول ور وخوري، خواص کې فرق شو که نه شو. نو که چېرته په یوه محلول کې فرض مثال یا په یوه ګیلاس کې یا په کوم یو بل جسم کې 2-3-4 یا حتی 5 مایعات موجود شي، دا ټول د مادې یو حالت دی. نو حالت داسې نه ده چې دا ټول یو فاز دی. مونږ کولی شو چې که چېرته په ګیلاس کې اوبه وي، دا یو بیل فاز ده، الکول دا بیل فاز ده، ایتر کوای دا یو بل بیل فاز ده. هدف چی ده؟ هدف داسې ده چې د هره ماده چې ده دې فزیکي او کیمیاوي خواص د نورو موادو نه فرق کوي. امید دی چې په فاز په ټوله معنا پوهېدلي. خیر اوسئ، مننه. فاز نه وروسته څو محلول ده. محلول هدف حل کېدل دی. محلول هغه وخت جوړېږي چې یوه ماده په بله ماده کې حل شي. که حل نه شوه محلول نه جوړېږي او محلول نه شو تیاری. اوس د کیمیا په علم کې محلول موږ سره کوم طریقو
کېدای شي توصیود وي اتېر ورځ کوم درسي ساعت چې موږ لرلو هغه کې لږ په محلول وغږېدو خو بیا د وخت د کمبود د وجې نه موږ تشریح نشو کړی نن به انشاءالله د محلول په تعریف په ټولو اړخونو بحث کوو زه فکر حساب نه لیکم چې محلول اوس یم درسره یاداشت محلول معنا حل کېدل محلول ته موږ سالوشن هم ویلی شو یو تعریف داسې ده محلول هغه متجانس مخلوط دی چې په ټولو برخو کې یو شان خواص ولري یا په لاندې ویلی شو موږ داسې ویلی شو چې متجانس مخلوط ته محلول هم ویل کېږي متجانس مخلوط څه معنا متجانس مخلوط په دې معنا چې په یو ګیلاس کې د بوره واچوله دا بوره چې ښه په منظم ډول حل خو شرط دا وي چې داسې باید نه وي چې د ګیلاس د بیخ کې چې کومې اوبه دي دې خوږلت زیات وي اثار کې اوبه خوږلت کم وي دا بیا متجانس مخلوط نشي جوړېدلی د بورې حل کېدل په ګیلاس کې باید ډېر دقیق وي ډېر باید منظم وي دویم تعریف کې داسې کولی شو د محلول هغه متجانس سیستم دی چې په یوه حل کوونکې ماده کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدلو په اساس جوړېږي دې ته چې ویلی کېږي دې ته محلول یو ګیلاس بیا رسموو د دویم تعریف لپاره محلول هغه متجانس سیستم دی چې دا ګیلاس شو ګیلاس په دا ګیلاس کې اوبه موجوده دي دې اوبو ته حل کوونکې ماده ویلی کېږي حل کوونکې ماده وروسته روانه ده خو خاص دا خبرې دې په خاطر کوم چې د محلول د تعریف موږ تطبیق کړو وپېژنو سم په دې ګیلاس کې مولګه یا بوره فرض مثال دا موجوده ده دې مولګې ته حل کېدونکې ماده ویلی کېږي ګورئ محلول هغه سیستم دی چې په حل کوونکې ماده کې حل کوونکې ماده اوبه ده په حل کوونکې ماده کې باید حل کېدونکې ماده یعنې مالګه باید حل شي که چېرته حل کېدونکې ماده په حل کوونکې ماده کې حل شي کوم سیستم چې لوس ترسي دې سیستم ته محلول ویلی کېږي یا داسې هم لیکلی شو د محلول لپاره تعریف محلول ته موږ سلوشن وایو سلوشن مساوي کېږي سالوټ جمع یې سولوینټ څه معنا یې داسې محلول مساوي کېږي سالوټ حل کېدونکې ماده جمع سولوینټ حل کوونکې ماده یو کس ته پوښتنه کوي چې محلول تعریف کړه ټوله کیسې ذهن نه ووتې لاندې ډول ورته وایي چې محلول حل کېدونکې ماده جمع حل کوونکې ماده عبارت د محلول څخه ده یا یې داسې لیکلی شو چې محلول مساوي کېږي حل کېدونکې مادې ته محلل ویلی کېږي محلل جمع یې محلل معنا حل کوونکې ماده یا که بیل ویل کړو دا درې تعریفونه مې تاسې په مخکې عرض کړل دا هر یو تعریف د یو محلول څخه نمایندګي کولی شي اوس زه غواړم د بورې محلول جوړ کړم د بورې محلول مساوي کېږي حل کېدونکې ماده به راغلی زه غواړم د بورې داسې کې بورې محلول موږ نه پوښتنه شوې ده چې جوړ کړئ بوره جمع حل کوونکې ماده بوره په څه شکل کې اوبو کې دې ته چې ویلی کېږي دې ته د بورې محلول ویلی کېږي خلاص نتیجه ده که چیرې یوه حل کېدونکې ماده په یوه حل کوونکې ماده کې حل شي عبارت له نوموړی سیستم عبارت له یوه محلول څخه ده امید دی چې قناعت مو حاصل شوی خب فقط یوه یادواري کوم
محلول په ورځني ژوند کې ډیر استعمال ځینې لري، مهم دی. د اوس وخت کې که فکر مو کړی نو پټیو ته د کښت د کیفیت د ښه کولو په خاطر سره ویل کوو. ټول بزګران داسې فکر کوي چې د سره باید پټیو ته په داسې یو وخت کې ویر کړو چې د پټي لږې اوبه ولري، نوجان وي باید، یا داسې وخت کې سره پټیو ته ویر کوي چې د باران د راتګ احتمال وي، ځکه دغه سره په اوبو کې حل کېږي. کله چې په اوبو کې حل شو هغې نه وروسته بیا د ریښو په واسطه جذبېږي. دلیل دا دی چې نباتات په جامد حالت مواد نشي جذبولی. نباتات باید څه شي په واسطه دا مواد باید اوبلن شي او محلول په حالت کې جذبوي. یا مو که فکر کړی موږ تاسې سیرون استعمالوو، پیچکارۍ دي، ګولۍ دي، شربتونه، خو هغه درمل چې په مایع حالت دي، محلول په حالت دي، هغې تاثیر په بدن زیات وي. که تاسې فکر کړی کله چې خوراک کې پیچکاري وکارولی شي یا استعمال شي، مستقیما د انسان په وجود داسې میږي ومونده شي، سړی په تاثیر زر وپوهېږي. خو که چېرته ته ګولۍ وخورې هغه څو ساعته وخت نیسي، دومره مستقیما په تاثیر نشي پوهېدلی. نو هدف داسې دی چې که چېرته هغه درمل چې د محلول په حالت وي، تاثیر یې د نورو درملو په نسبت انسان په وجود نه وي په چټکۍ سره وي. همدا دلیل دی چې ډاکټران اکثریت وخت د پیچکارۍ توصیه نه کوي. که چېرته د پیچکارۍ مواد د انسان بدن د وینې سره عکس العمل وکړي نو په دې صورت کې ممکن مړینه رامنځته کړي. دا د محلول کارول یا اهمیت څه دی دا اوس کامپوننټ طرف سیږو. د 11 ټولګي کیمیا کوکسی صفحه راوړئ، کامپوننټ په نوم عنوان شته. دا تخته زه صفحه کوم، لیکم چې کامپوننټ څه دی لیکي. ولیکو چې کامپوننټ د کامپوننټ کلمه په پښتو ژبه کې د برخې معنا لري، یا برخه یا اجزاوي، برخې یا اجزاوي معنا لري. ډېر سړي ته مشکل ولیکي، خو کامپوننټ کلمه په پښتو ژبه کې د برخې یا د اجزاوي معنا لري. خو د 11 ټولګي په کیمیا کې د کامپوننټ نه هدف څه شی دی؟ کامپوننټ نه هدف دا دی چې موږ تاسې د کامپوننټ نه وروسته د محلول اجزا وایو. محلول یې څو برخو نه جوړېږي؟ محلول یې 2 برخو نه جوړېږي. که څوک پوښتنه وکړي چې کامپوننټ تعریف کړه، د یوه محلول سیستم جوړونکې برخې د کامپوننټ په نوم یادېږي. د یو محلول د سیستم جوړونکې برخې 2 دي، یوه حل کېدونکې ماده ده او بله حل کوونکې ماده ده. که چېرته دا 2 مادې شتون ونه لري، محلول جوړېدل امکان نه لري. زه به وریم چې پیشوي ووایم کامپوننټ نه هدف د محلول برخې ده. محلول 2 برخې لري یا 2 اجزاوې لري. دی داسې مترادف یو شانې نومونه راخوستي دي، یو کامپوننټ او بل محلول اجزاوې. زه کامپوننټ کولی کوي یا کولی کوي د محلول اجزاوې، ستونزه نشته. د یوه سیستم جوړونکې برخې یا اجزاوې د کامپوننټ په نوم یادېږي. که محلول یو سیستم فرض کړو نو د دې محلول جوړونکې برخې 2 دي. داسې زه لیکم چې د محلول اجزاوې یا برخې. موږ تاسې پوهېږو، ګورئ داسې کې ګیلاس مې راخوستو، ګیلاس زه غواړم د برۍ شربات جوړ کړم. اوبه هم باید وي او بره هم باید په داسې کې موجود دی. موږ یې وایو که چېرته په ګیلاس کې اوبه موجود وي خو که بره یا مالګه ورونه شوي محلول نه جوړېږي. اوس دې ته بیا محلول نه ویلی کېږي که اوبه نه وي یا بره نه وي. یو ګیلاس کې بره وچوه خپل ورته کېناستئ، محلول جوړېدل امکان نه لري. نو ځکه موږ ویلی شو چې د محلول جوړېدلې لپاره شرط 2 برخې دي. هغه برخې زه داسې لیکم. ای وای حل کېدونکې برخه، حل کېدونکې، او دویمه یې حل کوونکې برخه
یا سولوینټ او سولوټ مخکې مې یا محلول په تعریف کې کوو. د محلول اجزا یا برخې دوې دي، یوه حل کېدونکې ماده بله حل کوونکې. حل کېدونکې ماده یا حل کېدونکې برخه د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې ماده کې یا په حل کوونکې برخه کې حل کېږي. ګیلاس کې اوبه موجودې دي، بوره وچوم، د بوره په اوبو کې حل کېږي. د بوره په داس کې یوه حل کېدونکې ماده شو. یا فرض مثال د بورې په ځای زه مالګې نه استفاده کوم، دا مالګه یې دې اوبو ته ورچول، د مالګې حل کېدل دا حل کېدونکې ماده شو. د اوبه که چېرته نه وی موجود دي، مالګه بوره نه شوه حل کېدله، دې اوبو ته حل کوونکې ماده ویلی کېږي. که تاسې په دې ګیلاس کې فکر وکړئ، که زه پوښتنه درنه وکړم چې په دې محلول کې به اوبه ډېرې وي که بوره به ډېرې وي، زه به وریم تاسې داسې ځواب راکوئ چې اوبو مقدار به ډېر وي او د بورې مقدار به لږ وي. نو که څوک یې تعریف پوښتنه درنه وکړي چې حل کېدونکې برخه یا حل کېدونکې ماده تعریف کړه، د محلول کمې برخې ته حل کېدونکې ماده ویلی کېږي. په دې محلول کې بوره لږه ده، دا به حل کېدونکې ماده وي، دا د بوره حل کېدونکې شو. د اوبو مقدار به اضافه وي، دا به حل کوونکې ماده شي. یو اسان تعریف دا ده، حل کېدونکې ماده د محلول کمې برخې ته حل کېدونکې ماده او د محلول زیاتې برخې ته حل کوونکې ماده ویلی کېږي. خو که چېرته داسې تعریف وکړئ چې حل کېدونکې ماده هغه ماده ده چې په حل کوونکې ماده کې حل کېږي، بیخي کفایت کوي همدا تعریف. یا حل کوونکې ماده داسې تعریف کوي چې هغه ماده ده چې حل کېدونکې مواد په ځون کې حل کوي. زه به وریم چې په دې به هم هدف ته. خو یوه دا خبره ما هېروئ چې اوبه چې دي، اوبه دا یوه نړیواله حل کوونکې ماده ده، یعنې ډېر شیان کولی شي په خپل ځون کې حل کړي. دې ته یونیورسل سولوینټ هم ویلی کېږي. محلول اجزا نیم پوه شو، به وریم چې چا نه به نه هېرېږي. محلول یې دوو برخو نه جوړېږي، یوه حل کېدونکې برخه یې بله حل کوونکې. محلول کمې برخې ته حل کېدونکې او د محلول زیاتې برخې ته حل کوونکې ماده ویلی کېږي. بیا د محلول جوړېدلو ته رسېږو. محلول څه رقم ته جوړېږي؟ ډېره ساده خبره ده، اسانه ده. د محلول جوړېدل په 11 ټولګي کیمیا کې دا عنوان شته، خو خلص نتیجه چې خلص نتیجه ده دا ګیلاس کې اوبه موجودې دي، دې اوبو ته زه پټرول روښانوم. آیا پټرول په اوبو سره حل کېدلی شي او په بل کې نه حل کېږي، محلول نه جوړېږي. که چېرته دې پټرولو په ځای زه دې محلول ته د خوړو مالګه راوړم، سودیم کلوراید، مالګه په اوبو کې حل کېدلی شي، موږ ویلی شو چې محلول جوړېدلی شي. ډېره ساده خبره ده. داسې ویلی شو هغه مواد چې په یوه حل کوونکې ماده کې د حل کېدو قابلیت ولري محلول جوړېږي. که چېرته حل کېدونکي مواد په اوبو کې د حل کېدو وړتیا ونه لري، نو په دې صورت کې د محلول جوړېدل امکان نه لري. اوسپنې ذرات روخله یا شګه روخله اوبو کې حل کول کېږي، هېڅ امکان نه لري. اوس که چېرته زه خوړو مالګه روخلم په اوبو کې حل کېږي، اوبه هم یوه قطبي ماده ده او مالګه هم قطبي مواد ده. عموم کې هغه مواد یو په بل کې خال کېږي چې سره ویر دی، بیا یو شان دي. داسې کې پټرول دی، پټرول په اوبو کې نه حل کېږي. دلیل دا دی چې دا د اوبه چې دي دا قطبي ماده ده. په 10 ټولګي کې انشاءالله په دې هم ته راغېږم چې قطبي مواد هم سره کم ته وپېژنو او غیر قطبي څنګه وپېژنو. دا پټرول چې ده دا غیر قطبي ماده ده. نو همدا دلیل دی چې پټرول په اوبو کې نه شي حل کېدلی. موږ که الکول وڅښو، الکول یا فرض مثال گلوکوز وڅښو، گلوکوز یا بوره وڅښو،
داسې نور عضوي مواد اوس الکول ګلوکوز دوره دا په اوبو کې حل کېدای شي خو ځینې داسې عضوي مرکبونه دي چې هغه په اوبو کې حل کېدل امکان نه لري لکه پټرول عضوي مادات په اوبو کې نه حل کېږي ډیزل دی ګریس دی فرض مثال وسلین دی دا مواد په اوبو کې نه حل کېږي خو ځینې داسې عضوي مواد هم شته چې لکه الکول ګلوکوز بوره او داسې نور مواد چې په اوبو کې د حل کېدو وړتیا لري که موږ یو کس پوښتنه وکړي چې د الکول د کوم دلیل په اساس په اوبو کې حل کېږي نو دې پورې موږ ویلی شو چې که چېرته د الکولو ترکیب وکسلو په خپل ترکیب کې د په فارمول کې د او ایچ ګروپ لري الکول په خپل ترکیب کې آر رابطه او ایچ ګروپ لري دا د او ایچ ګروپ د دې سبب کېږي چې دا د اوبو سره هایدروجني اړیکې جوړې کړي هغه مواد چې له اوبو سره هایدروجني اړیکې جوړولی شي په اوبو کې د حل کېدو امکان لري هایدروجني اړیکې چې وي لسم ټولګي کې شته که زه الکول داسې ولیکم فرض مثال دا نقطې چې دي دا د هایدروجني اړیکې نه نمایندګي کوي دا الکول د اوبو سره هایدروجني اړیکې جوړوي ګوره الکول هایدروجني اړیکه دا نقطې څه معنا لري دا هایدروجني اړیکې معنا لري هایدروجني اړیکې یو خاصیت دغه ده چې دا د مالیکولونو راغونډېدو سبب کېږي ځینې انګلیسي مقالې داسې لیکي چې که چېرته په اوبو کې هایدروجني اړیکه نه وای موجوده نو په هغه صورت کې به هېڅ یو ژوندي موجود د ځمکې پر مخ ژوند نه وای کړی دلیل دا دی چې که چېرته په اوبو کې هایدروجني اړیکه نه وای اوبه به د ګاز په حالت وي ټولې اوبه چې په بړاس بدلې شي نباتات حیوانات بیا د هغې نه استفاده نشي کولی همدې ترتیب سره دا اوبه بیرته بیا کولی شي چې د الکولو سره هایدروجني اړیکه یو څو مالیکولونه کېدلی شي پرله پسې خپل منځ کې هایدروجني اړیکه ولري د وخت د کمبود په اساس به بخښنه کوئ پوتې موضوعات پوتې خبر انشاءالله راتلونکي ورځ کوو په سکرین شمارې شته نظر وي پیشنهاد وي میسج کولی شئ انشاءالله موږ هغه منو تو صحت روح ژوند دا یې موږ هیله ده خدای مو سلامت او کامیاب ولري